بسم الله الرحمن الرحیم. په وینډوز 10 کې پرسونلایز کې زموږ تاسو 13 کلاس لاک سکرینو موږ دا سوال چې خپل د کمپیوټر د لاک سکرین د لپاره موږ سیټینګ کوو. نن زموږ تاسو درس چې کوم دا په ډیسکټاپ رایټ پرسونلایز کې تیمز ده. تیمز تاسو کولای شئ خپل د کمپیوټر بیک گراوند، کلر، ساوند او ماوس پوینټر ټول په یو وخت کې بدل کړئ. تر اوسه پورې موږ بیک گراوند بیل بدلو، کلر هم بیل بدلو او همدارنګه ماوس پوینټر هم بیل بدلو او صفحه کې د ساوند هم بیل بدلو. اوس موږ غواړو چې دغه ټول شیان په یو ځل بدل شي. نو تیمز ته راشئ. په دې کې تیار موږ سره تیمزونه شته دي. موږ سره یو د وینډوز 10 خپل تیمزونه وي، دا 1 2 3 دا 4 دا هغه تیمزونه چې په وینډوز 10 کې تیار موجود دي. په ځینې وینډوزونو کې دغه تیمزونه زیات وي، په ځینو کې چې وي دا کم وي. مطلب کې د ځینو کې 4 وي، 3 وي، 2 وي، 1 وي یا دینه سره ډیر وي. خو دې کې دغه 4 دانه موږ د وینډوز هغه ډیفالت تیمزونه چې د کې راغلي د وینډوز سره خپل راغلي او پاسه دغه نو تیمزونه چې دا شان تاسو ښکاري دا ما په دې کې انسټال کړی. دا تاسو کوم په اسانۍ سره استعمال کړئ. دا تیمز ماته راکا، دا تیمز ماته راکا، دا تیمز ماته راکا. کوم تیمز غواړئ چې کوم تیمز خو خیده په دې کې اپلای کړئ. یا تاسو تیمزونه څنګه انسټال اوي؟ دا تیمزونه ما د کوم نه راوړي دي. دا تاسو یا انټرنیټ نه ډاونلوډ کړئ ځانته او یا راشي ته ما سره تیار شته دي په دې کې والپیپر ته اعظم څه په دې کې دغه فولډر کې وګورئ. دا تیمز پیک په کلیک کړئ، دا بل تیمز پیک، دا تیم پیک شته کوم سره تاسو کوم غواړئ چې انسټال کړئ. زه ماته دا کوډز په کوم دا تیمز یا پاینټ کوم تیمز دا انسټال کا په دې ورته کلیک وکړئ او اوکې وکړئ. په دې ورته کلیک وکړئ چې وکړئ اوکې وکړئ. نو دا تیمز کاته یا فایل دا شي انسټال شي. په دې باندې کلیک وکړئ او دا شي انسټال شي. انسټال شو. اوس راځو ته چې ماته دا پاینټ کوم تیمز راته اپلای کا. نو د لیست کې به ولټوي چې د پاینټ کوم موږ سره تیمز شته کنه شته. دلته راځو په دې لیست کې به ولټاو. تاسو وګورئ په دې کې د تیمزونو کې ګورو دا تیمزونه چې ما خپل انسټاګرام پاینټ کوم مانشته ده کنه. په دې وتا تاسو کلیک وکړئ. اوس تاسو دغه کوم تیمز چې د پاینټ کوم دا واو تصویران دی لري دا بسو کې د سټاپ مخته سټاپ باندې اپلای کړئ. دا ټول رسامیان دي. تاسو نیکسټ بیک گراوند وکړئ بل عکس برای شي، دا رنګ نیکسټ بیک گراوند وکړئ بل عکس برای شي. دا تاسو کوی ځای بیک گراوند به شي کې بدل کړئ. خو تیمز دا کار کوي چې تاسو کولای شئ په یو وخت کې بیک گراوند، کلر، ساوند او ماوس پوینټر ټول بدل کړئ. بیا هم وایم په ځینې دا ضروري چې خامخا د سلو په یو وخت کې بدل شي. په ځینې تیمزونو کې بیک گراوند بيخي وینا نو هغه به کلر، ساوند او دا وي. په ځینې کې کلر او بیک گراوند شته د خدای دوه نور پکې نه اوسېږي. نو دا مطلب تاسو کولای شئ چې کې خوښ کې تیمز په کې اپلای کړئ. په دې کې تیمزونه کې موږ ته وایي ګیټ مور تیمز ان مایکروسافټ سٹور. که تاسو غواړئ دغه نور تیمزونه واخلئ او انټرنیټ لرئ نو دې لا تاسو کولای شئ د مایکروسافټ سیټ نه یا مایکروسافټ سٹور نه تاسو نور تیمزونه ډاونلوډ کړئ ځانته. په دې پوه شئ مونږ دې نه غوښتي ښه مایکروسافټ تیمز چې کړئ ډاونلوډ کړئ مې دي. یا دې تیمزونه کې کم تیمز خو کوئ په خپل د تیمزونه باندې اپلای کړئ. تاسو د به شي کې اپلای کړئ. کم تیمز اپلای کوئ مونږ ول چې کله تیمز واخلو د سره بیک گراوند، کلر او د شان ټول اپلای کیږي. تاسو کوم څه کار کې کنه کوي. تاسو ګر موږ سره بیک گراوند اوس دا پاینټډ کلر دا او بل دغه ځای موږ سره شین ده کنه. دینه مخکې دا شی موږ اپلای کورې شو ځل یو تیمز اپلای کی فرق ځای چې ماته دا تیمز راکا. دا تیمز واغسته تاسو ګر بیک گراوند بدل شي ور سره بدل شو. خدای رنګ اوس پر موږ صحیح نخ کاری کچیر نخ کاری کې تاسو راشي کلر ته او په کلر کې د سیټینګ وکړئ. تاسو دا دوه ټیک مار دي کنه معنا اپلای کیږي. کله کله تاسو تیمز اپلای کې د خپل اف کیږي ور سره ځکه دا تیم سیټینګ دی خپل دا چې موږ سره د تیم سیټینګ دا اف یو سره نو دا تر ان دي د چې کله هر تیم په دې باندې اپلای کوم نو ته ما زمونږ دغه بیک گراوند او سرخوا کې وینډو کلر د شان خپل رنگونه بدلای ور سره بدلېږي. کته اوس دا واخلئ تو شو، کته اوس دا واخلئ دا څه جوړنګ ته ورته رنګ شي شو. دا مختلف تیمزونه په دې کې تاسو اپلای کولای شئ. مشکل شته لا تیمز د تیمزونو څخه ورسته بل موضوع موږ سره په ډیسکټاپ تیمز کې هغه موږ سره بیک گراوند کا تاسو غواړئ یوازې بیک گراوند بدل کړئ. موږ ټول تیمز بدلو کنه ټول تیمز چې کوپی اپلای کو. که تاسو غواړئ ټول تیمز اپلای نشي فقط تاسو غواړئ یو بیک گراوند اپلای کړئ. نو دې نه کول شي بیک گراوند باندې کلیک وکړئ. بیک گراوند باندې کلیک پیو کې کم بیک گراوند خوښيږي په دې کې به بروز کې پیدا به کوي کم بیک گراوند چې خوښيږي مطلب یوازې بیک گراوند بدل کړئ. ما تیمز اپلای کو خو بیک گراوند می تیمز نه خوښيږي. بیک گراوند چې کیږي نه خوښيږي نو رش پرې باندې کلیک وکړئ چې کوم بیک گراوند خوښيده دي نو انتخاب کړئ هغه بس تاسو سکرین څنګه شي راوشي. مشکل شته زه ماته سنگل لاکا پکچر راکا کوم پکچر پیږي دا پکچر ماته راکا نو دا پکچر بس تاسو د بیک گراوند په شکل یا د تیمز په شکل د بیک گراوند شکل څنګه شي والپیپر په شکل راوشي. مطلب اوس که تاسو غواړئ په انفرادي توګه باندې یو شی بدل کړئ معنا بیک گراوند بدل کړئ کلر بدل کړئ متوجه سي چې بدل کړئ کلر بدل کړئ کدا کلر ماته راکا کلر بدل کړئ یا به د شاته کېګم ورته فرض کې بیا تیمز تر ازما تیمز تر علم ورته ماته ساوند بدل کړئ ساوند بدلول شي موږ تاسو ساوند او ماوس کرسر نه دلو سي دا کاونټ پینل کې بیا وایو نو څه کوښ دا بیل بدلول شي.
دلته ډایرکټ اپلای کول شي. په دې کې چې کو شره بیل بیل خوښول شي. مشکل شته ل دې موضوع څخه وروسته دې خواته ریلیټډ سیټینګ دی یو کمانډ په دې کې د دوه کمانډ په کې وایو. یو ډیسکټاپ آیکنز دی موږ سره موږ تاسو وایو ډیسکټاپ آیکن دوه قسم دي. یو موږ سره مین آیکن یو بل موږ سره سب آیکن نو څه کنه یا یوزر آیکن او بل سیستم آیکن. که تاسو د کمپیوټر کې دغه سیستم آیکن نه ښکارا کیږي د سیستم آیکن څنګه کیږي نه ښکارا کیږي. کله تاسو موږ وینډوز نه کوي کمپیوټر کې وینډوز نه وکړي نو تاسو دغه آیکن بیا نه ښکارا کیږي. د سیستم آیکن څنګه کیږي نه ښکارا کیږي. نو تاسو ازي دلته چینج ډیسکټاپ آیکن درشي. په دې کنه کې ټیک مار وکم آیکن د ښکارا شي مې کمپیوټر مخ کارا کوي یوزر مخ نیټورک مخ یا ریسایکل بین کنټرول کنه ته مخ یا چې کله اپلای کې دغه سلور وال بیا ډیسکټاپ سره باندې نه ښکارا کیږي. ښکاری او کته غواړئ چې ښکارا ټیک مار ورکې ټیک مار او ټیک مار کوي دغه شامل به دوباره ډیسکټاپ سره باندې ښکارا کیږي. ریسایکل بین ولا تر وړ اپلای کړه ټول ښکارا کیږي. په دې پوه شئ. بل تاسو کولای شئ فرض کړئ 10 پی سی په نوم چې کوم آیکن مونږ لرو تاسو کو دې په آیکن بدل کړئ. د سیکنډ کنه مونږ سره که تاسو غواړئ آیکن بدل کړئ سره کوم آیکن درې شي. په دې کې زه وایم چې ماته څوک دا آیکن ورته راکړي یا دا آیکن کې آیکن په دې فرق خواخ کې تر څو هغه فرق وکړي ما دا آیکن ته خواخ وکړي مکه اپلای مکه تاسو پر د سپی سی آیکن بدل شو کنه. بل موږ سره په دې کې ریسټور ډیفالت د کتا سي آیکن بدل کړي به خپل اصلي حالت اړولای شي. ریسټور کې او اپلای کې به خپل د کمپنی شکل ته وړي. پرې پوه شئ. یا یو مستباب د یوزر فایل ته بدلوي نیټورک ته بدلوي ریسایکل بین ته بدلوي. ریسایکل بین موږ سره دوه قسم دي یو فل ریسایکل بین د بل امټي. ریسایکل بین ډیسکټاپ سره باندې ته ریسایکل بین وایي سره پر استعمالېږي چې کله تاسو خپل کمپیوټر نه شیان ډیلیټوي اول ځل پر ریسایکل بین ته ورسي. که تاسو ساده ډیلیټ کوئ ډیټا چیرته ځي ریسایکل بین ته ورسي نو تاسو کوم ډیټا چې خپل د کمپیوټر ډیلیټ کړئ هغه ټول ریسایکل بین ته ځي. خو یو ریسایکل بین تشوي او بل شوی ډکوي نو تاسو چې فل ریسایکل بین سره کومه کنول دي او ډک د سره کوم لري او تر سره کوم لري دا وګ ډک د کاغذونو شام به ښکاری کنه. او که زه چې نه ډک ریسایکل بین ته آیکن بدل کا سره کوم آیکن ورته ورکړه ته فرض کړه داسې آیکن ورکړه مثلا یو بل آیکن ته خو داسې او کیمه کا اپلای مکو نو اوس ډک ریسایکل په دې رقم کې او تر څنګه هغه ته یو رقم خو خولای شي. په دې پوه شئ. نو لازم به ته چې دا هم راته ریسټور کا او کیمه کا اپلای مکو. یو بل مهم کمانډ دا و الاو تیمز ټو چینج ډیسکټاپ آیکنز. چې کله زه ډیسکټاپ کې تیمز بدلوم چې بدلوم تیمز بدلوم چې کله تیمز بدلوم او هغه تیمز کې د ډیسکټاپ آیکن وي تیمز کې شي وي ډیسکټاپ آیکن وي مونږ چې بیک ګراوند بدلېږي کلر بدلېږي ساوند بدلېږي کرسر بدلېږي کنه. ځینې تیمزونه دا چې هغه کې ډیسکټاپ آیکن هم تیار وي د کمپاین ډیزاین کې پراته وي چې کله تاسو تیمز بدلوي ډیسکټاپ آیکن هم سره بدلېږي. نو دا څه وایي په دې کې سیټینګ دا وایي چې الاو اجازه ورکړه تیمزونه ته ټو چینج ډیسکټاپ آیکن چې ډیسکټاپ آیکن څه بدل شي. معنا موږ وال پیپر بدلیدو وینډو کلر بدلیدو خو کدا ټیک مار کې دې سبا آیکن هم به بدلېږي او کدا ټیک مار لري کې نو تیمز دا شان کا وال پیپر بدلېږي خو آیکن به سره نه بدلېږي. مشکل څه دی کې بل وای پرې کې های کنټراست دې کې موږ د رنگونو خراوستي کې د ځینې کسان د رنگونو څخه ذات وسی نشي کتل سترګې بریښ کېږي یا سیو تخکاری نه د سیوی کنه. نو تاسو دې لپاره یو بل سیټینګ کول چې های کنټراست سیټینګ راوړئ. په دې باندې کله دې کې موږ تیمزونه دي سره کوم رښتا تاسو های کنټراست غواړئ کنه غواړئ وایم را کراته ټرن آن مکه مطلب ماته های کنټراست کلر رات راکا. دا رنگونو اپلای کړه دا هغه کسان د پاروي چې دا ډیسکټاپ رنگونو ته صحیح نخکاری ډیسکټاپ رنگونو ته صحیح نخکاری کیږي. تاسو ګزرا ته ته جما سره های کنټراست 1 نه تراکا دا داسې رنگونه چې کله تاسو واخلئ ډیسکټاپ بیک ګراوند په تور ښکارا کیږي د لیکل مطلب د لیکل رنگ به سپین متوجه سي او چې کله ماوس نشته نشي کوي دا به زیړ رنگ اخلي متوجه سي کوم رنگ باخلي زیړ رنگ باخلي. ټاس بار هم سپین دا سټابینو د کراځي دا هم سه تور سپین رنگ کې متوجه سي دې ته های کنټراست وایي. دا یو ډیزاین ده یا تاسو راځي دا ډیزاین نه بل ډیزاین خو خوي ورته رائټ کلیک کوم راځم پرسونلایز راځم او په دې کوته چې ما څو کا های کنټراست ورته راکا تیمز راځم ته چې ما ته های کنټراست راکا کوم راکا فرض کې بل ډیزاین خو مثلا های کنټراست وایټ راکا سپین راکا. په دې کې تاسو وایي سلیکټ ا کلر ریکټنګل څه شو تاسو مطلب ټیکس په کوم نه کلیک کیږي هایپر لینک کوم نه کیږي هغه لیکل چې غیر فعال وي ډیسیبل لیکل هغه څنګه ښکارا کیږي متوجه سي او دا څه هایپر لینک دي دا لینکونه دي کنه هایپر لینک دی ابي رنگ لري تاسو عام لیکل تور رنگ کې دي هغه لیکل چې مطلب ډیسیبل وي هغه به مطلب په دې سربخنه رنگ ښکارا کیږي. کوم لیکل تاسو لیکل لکه دا لیکل سلیکټ کړئ کړه کنه څنګه دی بیک ګراوند ابي دا نو لیکل څنګه دي دی رنگ کې دي بٹن هم څه په دې رنگ کې متوجه سي دا بٹن دي کنه او بیک ګراوند مطلب تک سپین وي. پرې پوه شئ یا تاسو کولای شئ د خاطر بیک ګراوند ماته سور رنگ کې راکاو دی کې کدا تیم ځاخله ما بیک ګراوند سور راکاوه زما کوم لیکل چې سلیکټ کوم سلیکټ شوی لیکلو بیک ګراوند ته واخله فرض کا زیړ رنگ کا زیړ سلیکټ شوی لیکلو بیک ګراوند څنګه کا زیړ کا شین مواغس او لیکل رنگ کوم رنگ کا لیکل ته تک سور کدا او دا سمو کې اپلای کړئ. نو تاسو اوس د تیم څخه غواړئ سیف کې نو مرته ورکړئ او سیف کړئ دا تیم تاسو خو سیف شي
تاسو ګر بیک ګراوند لیکلو شین شو لیکل څنګه شو سور بخره شو متوجه سي نو دا هاي کنټراست مطلب نور سیټینګ خپل دغه باک تیمز کا وجه تاسو ډیلیټ هم کې چې به ختم نه کراتا او به تاسو لک شاته شیر شو چې دا به تبک کراتا د بکس سره هاي کنټراست مت اف کو هاي کنټراست مت چیک اف نو دا موږ په دې کې د هاي کنټراست سیټینګ لپاره تاسو کول شي